السلام علیکم، زه یم دلاور خان او یو ځل بیا د تاسو ټول ته په خپل ویلاګ کې هرکلی وایم او د نننۍ ویلاګ چې دی اوس سټارټینګ اخلو، روانېږو د خیره چې څه کېږي څه نه کېږي ویډیو د سره پوره وګورئ. ورځم لږ شانتې بینک کې مې کار دی، لږ بینک نه پیسې رالم، بیا د هغې نه پس چې دی بیا ګورو چې مخکې څه کېږي. ما سره اوسئ. ما یې څومره خیال دی که نه د لیمبانو جوس دی او درې دا ورته لږ رالو. ریسټورانټ دی او ورسره چې لیمبانو جوس ته ودرې دا ورته رالو چې دا ذایقه څنګه ده، لږ به ټیسټ هم کړو. کولر مولر خو ایښی دی، زما یې څومره خیال دی نشته دی که څنګه چله اوس ګورو. بھائی تو اپنا پہچان والا نکلا، کیسا ہے بھائی؟ اچھا ایک گلاس جوس تو بنا دو. دا اوس جوړی خاص جوس راله جوړی لګیا دی. لیمبان دي. سهار ناشته مې نه ده کړې پوه شوې او بس اول ورته چې دی هم دا د لیمبانو جوس کومه، خلک وایي دا صحت له ډېر ښه وي. بہت شکریہ بھائی. جوس هم راواغېستل. بسم الله الرحمن الرحیم. زبردست ہے. ہاں فریش جوس دے چې سهار سهار سکین واسه خوان دے. کچھ بولو گے بھائی؟ نہیں نہیں کیسا ہے سر؟ بہت زبردست ہے بھائی. یہ الحمدہ ریسٹورینٹ ہے سر. اچھا فش راؤنڈ اباؤٹ کے ساتھ نا ریسٹورینٹ ہے. فش راؤنڈ اباؤٹ هغه ځای کې چې دی مخامخ دی ته چې دا ریسټورانټ دی، راځئ دلته چې دی ناشته کوئ. ډېر ښایسته بهر چې دی ډېر ښایسته ځای جوړ کړی، یخه یخه هوا وي او بس ورسره چې دی روټۍ بہت شکریہ بھائی. جوس مې راواغېستل، اوس ورځم دې نه پس چې دی بینک ته. راځئ لږ شی پینټ شرټونه وګورو. زه خپله پینټ شرټونه نه اچوم، خو بیا هم چې دی لږ ګورو ډېر ښه ښکاره شول. السلام علیکم. هاو آر یو برادر؟ ګډ. دا ګورئ ښه ماشاءالله ډېر ښایسته نوی شاپ وتی دی. واچونه هم ورسره دي. ښه زه لږ د واچونو شوق لرم. پرفیوم هم ورسره دي او نور باقي چې دی ډېر ښایسته ډیزاین سره چې دی شاپ جوړ کړی. اوکې برا تھینک یو. بوټان هم ورسره دي. ښه نو خپل کار مې وکړو. دغه چې د اکاونټ کې لږې شان پیسې وې هغه مې راواغېستې، د پیمنټ راغلی و او اوس چې دی را روان شوم. او نن چې دی بیا ډېره ښایسته هوا چلیږي، انوار هم دی او هوا چلیږي. بله ورځ چې دی دغه د باران کې مې ویډیو کړی و، ناکس چا کمنټ کړی و کوم دی وایي ونې خو نه خوځي، او ته وایې چې یاره دلته چې دی هوا ډېره تیزه ده. د باران چې کله وي نو هوا چې وي نو هغه چې دی لاندې پوه شوې باراني. زما یې څومره خیال دی نو ځکه هغه ورځ ما چترۍ داسې تله او راتله، نو اوس پته نه لګي چې څه حساب شوی و. ما دلته هم د مازدیګر اذان شروع شو، به زه ورځم چېرته چې دی کوم جومات ته ورځم لمونځ کوم. باقي تاسو هم که چېرته کم کم ځایونو کې اذان شروع ورشئ خپل لمونځ وکړئ. او ما له اوس راکړئ اجازت. د الله په امان.